حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې چې دنیا نه د تلو آخري حج ده، خلکو ته وی نن کومه ورځ ده؟ د حج اکبر ورځ ده. تفصیلي روایت کې نن کومه ورځ ده، کومه میاشت ده، کوم ښار ده. درې حرمات دي. د اختر ورځ ده، د اشهر الحرم نه اشهر الحرم ده، او وطن حرم د خدای ده. چې دغه درې زره حرمات مسلم دي بین الناس. د انسان د وینې تویول، د انسان مالونه لوټ کول، د انسان د عزت بې عزتي کول داسې حرام دي لکه د دغه ورځې حرمت، د دغه ښار حرمت، د دغه میاشتې حرمت. بیا د جاهلیت په دور کې یو رواج و چې نن جاهلیت کې بیا هغه رواجونه دي. پلار به مړی کړی و، د پلار په ځای به یې د هغه زوی وژنه. نیکه یې مړی کړی، هغه اوس مړ ده. دا بل مقتول مسیانو یا زمن به راجګ شو، بیا به یې د هغه قاتل مسیان وژل، د هغه زمن به یې وژل، انتقام به یې د هغو نه اخیست. کله زوی مړ کړی، انتقام به یې د پلار نه اخیست. نو نبی اسلام لا یجني جان الا علی نفسه، جنایت نه کوي کوم جنایت کوونکی مګر په خپل ځان کوي. نه ولد په والد جنایت کوي، نه والد په ولد جنایت کوي. څه معنا؟ هر انسان په خپل ظلم نیول کیږي. که پلار قتل کړی د پلار به په قصاص کوي، که زوی قتل کړی د زوی به په قصاص کوي. داسې نه چې تا قریب وژلی د هغه هلک پلار ده، ته پلار اوس سپینګیری ده، هغه څه کوم ولې دا ځوان زوی ده، تکړه زوی نه وژنم. لکه د موږ تاسې بدیانو خلکو دغه کارونه کوي که نه کوي؟ دا د شریعت اصول خلاف ده. ولې پلار قاتل ده، د هغه مرګ خو روا شو. ولې مخکې حدیث و چې د قاتل مرګ روا ده. زوی یې قتل کړی، زوی خو مسلمان ده، په زوی کې موجب د مرګ نشته، نه یې قتل کړی ده، نه یې زنا کړی ده، نه مرتد شوی ده. ته یې زوی ولې وژنې؟ یا یې زوی قتل کړی، پلار یې په قتل کې نه ده ورسره شریک. پلار څه ظلم کړی ده؟ خو پلار خو مسلمان ده، کلمه ګوی ده، نه یې زنا کړی ده، نه ارتداد شوی ده، نه یې قتل کړی ده. هغه ولې په وژنې؟ بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ګورئ او خلکو، شیطان اوس نا امیده شوی ده چې په اسلامي ملکو کې به خلک بیرته د ده عبادت شروع کړي، بت پرستۍ به شروع کېږي. دې دا معنا نه ده چې شرک به بیرته راځي نه په مسلمانانو کې، کفر به راځي نه. دا معنا دا اوس شان و شوکت اسلام چې ویني شیطان چې په ترقي روان ده، نو نور نا امیده ده چې دلته به بیا هغه رواجونه شروع کېږي چې کوم د شرک په وخت کې و. خو او د تاسې په منځ کې به داسې شیان واقع کېږي چې تاسې به یې کم بولئ، خو شیطان به په هغه راځي وي. لکه د خپل منځي جنګونه، د انسان بې عزت کوله، د انسان مال لوټ کول، ناحقه ویلو وژل. په دغه باندې تاسو ته خدا کفر خو هر څوک مني چې بد شی ده، کافر کېږئ به نه، خو شیطان به د کفر نور وسله در باندې رسېږي، خو ګناوې به در باندې کوي، په ګناوې به د ظلم به د تعدا په لحاظ باندې کوي. حقوق العباد بیا په هېڅ شي نه معاف کېږي. چې صاحب د حق نه کي معاف، بیا په هېڅ شي نه معاف کېږي.